دا ټول چې کوم دي سیک برادران دا د تیران راغلي دي او د څه د وجې راغلي، د مشکلات د وجې راغلي، د بم د ماکو د وجې راغلي دي، د غربت د وجې راغلي دي. هو دا په پښتو خبرې کوونکی چارلی چاپلین دی. عثمان هغه څوک چې وایي کومیډي او طنز نه د پولو پایبنده او نه هم د مذهب، برعکس کوم مذهب پرې د ده په ټکو بندیز هم نه دی لګولی. وایي کومیډي د هر رنګ او نسل سره تړاو لرونکو خلکو د خوښۍ او خندا نوم دی. जी मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान में हिंदू برادران क्रिश्चियन برادران زه غواړم د پاکستان هر سیمه کې عیسوي، هندو او سیک ټولنو ته لاړ شم، څو تمثیل وکړم، دوی مسکی کړم او دوی ته خوښي ورکړم. और इनको एंटरटेन करूँ. د سینما پرده شته، د دین او مذهب کوم تبعیض نشته. د راج کپور د زوکړې ځای، د چارلی کرکټر او دا زړه راښکونکې خندا دا ټول خوښوي. मैं मुस्लिम चार्ली हूँ. मैं चाहता हूँ زه مسلمان چارلی یم، زه د هر مذهب خلکو ته ورځم او همالته خلکو ته خوښي ورکوم. دا اوس د راج کپور په ښار کې د هندو ټولنې خوښ ساتلو ته دوام ورکوم. के साथ अपना एंटरटेनमेंट जारी है. शाहवार से खोले मेरी तो अच्छा गुजर रहे दिन अच्छा गुजर रहे दोनों अच्छे गुजर रहे. ये ले मेरी तरफ से. عثمان وایي طنز یوه داسې اړیکه ده چې د ټولو مذهبونو خلک سره نښلوي. تاسې د عثمان له خبرو سره موافق یئ؟